افتاب عالم د یو کال لپاره د ټولو لوبو څخه کېنول شو افغان کرکټ بورډ. سلام ومینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان ملي لوبډلې توپ اچوونکی افتاب عالم د نړیوال جام پر مهال د ډیسپلین د نه مراعات کولو له امله د یو کال لپاره د نړیوالو او کورنیو لوبو څخه کېنول شو او کرکټ بورډ ورسره د یو کال لپاره قرارداد هم ختم کړ. د افغانستان د نظم او ډیسپلین کمیټې په وینا چې افتاب عالم په نړیوال جام کې له ډیسپلین څخه سرغړونه کړې وه چې له امله یې د کرکټ نړیوالې شورا افتاب عالم له نړیوال جام څخه منع او بیرته هیواد ته راولېږه. د دوی په وینا چې د نړیوالې شورا د څېړنو نه وروسته افتاب عالم مجرم ثابت شو او د هغوی د شواهدو په رڼا کې د افغانستان د نظم او ډیسپلین کمیټې په افتاب عالم یو کال بندیز ولګاوه. تر راتلونکي یو کال پورې افتاب عالم په هیڅ نړیوالو او کورنیو سیالیو کې برخه نشي اخیستی او همداراز د یو کال لپاره ورسره د کرکټ بورډ قرارداد هم لغوه شوې ده. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.